یو د باګرام اډانه چې موږ امریکایانو ته ورکو باید په افغانستان کې 4 اډې موږ امریکایانو ته ورکو د افغانستان اوسنی نظام طالبانو مشرانو یا ټولو افغانانو دا خبره زه ولې کوم یو خو په 2 ورځو کې ټرمپ 3 ځل ویلي چې موږ باګرام ایربیس موږ بیرته نیسو موږ خپل پوځیان لیږو هلته نن هم دا ډویټ کړی دی د ټرمپ خبره په خپل دی رښتیا دی دروغ دی راځي که نه راځي خو د پاکستان منافقت وګورئ افغانانو وروڼو د پاکستان ټوله میډیا په دې ډکه ده نن پاکستانیان په دې خبرې کوي چې دغه امریکایان باګرام ته راشي او د افغانستان د اوسني نظام طالبانو سره چې باندې جنګ ونښلي او د پاکستان پکې بیا غوا لنګه شي بیا افغانستان تباه شي بیا دا کابل جان په سرو وینو ولړل شي زموږ خویندې میندې بې عزته شي زموږ ځوانان بې عزته شي زموږ وطن وران شي بیا هغه شان دي دغه کوم اسلحه چې ده په افغانستان کې دا هغه شان دي کباړ شي تیارې او که هر څه مهمات وي لکه څنګه چې په 1992 کې مجاهدونو کباړ کړی او پاکستان ته څه مهربانه توپک کړه او پنجابیانو ته توپک کړه نو ولې افغانانو مونږ دا موقع موږ ورکو زه دا یو خبره کوم چې دا د اسلام ټیکه خو یوازې موږ نه ده اخیستې که نه چې موږ به ټول عمر به د افغانستان خلک جهادونه کوي دغه اډې زه دا مثال ځکه ورکوم دغه اډې په سعودي عرب کې هم شته په قطر کې هم شته په کفري او غیر کفري هیوادونو کې شته دې برطانیه دې لندن کې د امریکایانو اډه شته په دې فرانسه کې شته په دې جرمني کې شته موږ خو د ټولې دنیا نه دغه نه یو چې د خیر مهربانو ټولې دنیا نه موږ قدرتمن یو او بل موږ باید داسې کار وکړو چې خپل افغانان ګوره په مصلحت باندې دا کار وکړو چې دا پیغورونه پرېږدو چې ته د امریکې غلام یې او ته د پاکستان غلام یې ورونو بس دی په دې ټاپو باندې د افغانستان تباه او برباد کړو نور بس چې د دې شي نه ستړي وو د دې خپل وطن د یووالي دپاره کار وکړي د ټولو افغانانو باندې غږ کوم قسم په خدای دی چې خلک راته همداسې نن خواجه اسف په ښکاره وایي د پاکستان وزیر خارجه چې افغانستان وایي زموږ یو دشمن مملکت دی زموږ افغانان زموږ دشمنان دي نو چې ښکاره یې درته دشمن وویل هغه تا پرېږدي هغه په دې نه دی چې هلته امریکایان اډې ته راشي هغه په دې دی چې دغه افغانستان ورسره غمران شي دغه یو څو کاله د جنګ ونه شو په افغانستان کې اوس دغه جنګ بیرته څه رقم شروع کړي نو باید موږ هم د مغزو نه کار والو نو زه ځکه وایم چې په افغانستان کې یوه اډه نه چې 4 اډې موږ امریکایانو ته ورکړو موږ باید نور په افغانستان کې که امریکایان راځي که روسان راځي که چینایان راځي باید موږ پاکستان ته منډه نه کړو د هغې نه ټوپک راوانلو ځکه موږ همدغه کار کړی دی چې ورور چې یو ډله کوزه شوې بله ډلې منډه کړې ده پاکستان ته اوس بله ډله یې راته هلته کېنولې هغه هغې له ټوپک ورکړي چې افغانستان تباه او برباد کړي بس یې تر کومې پورې باید موږ نړیوال سیاست باندې ځان پوه کړو دغه خپل ملک د خپل افغانستان وژغورو ګورې موږ نه څوک اسلام وړی نه شي زه دلته په لندن کې یا زه په امریکا کې په میلیون هاوه افغانان اوسېږي نور د مملکتونو مسلمانان اوسېږي قسم ده په خدای خورمه چې د هغې ځینې زما عقیده هلته جوړه ده په اسلام باندې موږ نه دلته څوک اسلام نشي اخیستی نو په افغانستان کې به نه څوک څنګه اسلام واخلي باید موږ دنیا سره وچلیږو او که موږ دنیا سره ونه چلیږو بیا به بدبختیو ته ځو قسم درته خورم که د پاچا کاموال نور هېڅ مقصد دي نه شخصي نه د چوکۍ نه د پیسو صرف د وطن ژغورل دي باید په نړیوال سیاست موږ پوه شو نه پرېږدي خارجیان هم نه پرېږدي د افغانستان یو داسې ځای کې وجود لري چې هغه ګر چاپېره ترې لیوان پراته دي باید موږ د مصلحت نه د یووالي نه د لوی جرګې نه کار والو که په خارج کې وي که په داخل کې وي باید موږ افغانانو سره یو تماس ونیسو او د دغه مشکل نه ځان وباسو بله ورځ به بیا وخت نه به اوبه اورېدلي بیا به هغه لوبې کمې لوبې چې خبره دا ده چې پاکستان نن دې ته ناست دی چې په افغانستان کې څه رقم جنګ ونښلي ولې بیا موږ دښمن ته موقع ورکوو ما تاسو ته همیشه ویلي دي چې قسم دی که نه هم دومره امریکا دښمنه ده نه هم دومره روس دښمن دی نه هم دومره بل ملک دښمن دی لکه څنګه هم چې پاکستان دغه ریاست دښمن دی ښکاره راته خواجه اسف ویلې نور زه څه وکړم دغه خبرې دي